دا جنۍ پیر له لاړه او پیر ته وویل چې زما په خاوند باندې ما تعویض وکړه چې زما خاوند زما تابع شي. خو پیر صاحب ورته وویلو چې زه به تعویض کوم خو چې کله تعویض بندوم نو په تعویض کې به زه د زمري د بریتو یختک د مجي یعنی ما د زمري د بریتو یخته راوړه نو زه به ستا په خاوند تعالی تعویض وکم. ویډیو مکمل وګورئ پښتنو، زبردست پیغام پکې دی. خو پښتنو دا جنۍ لاړه پیر له او پیر ته وویل چې مالا زما په خاوند باندې تعویض وکړه، زما خاوند زما سوران دی چې زما تابع شي چې زه ورته سیم او زما خاوند مني. پیر ورته وایي چې بس مالا د زمري د بریتو یخته راوړه کنه چې هغه په تعویض کې را بند کما نو ستا کار به وشي. دا جنۍ ډیره زیاته خپه شوه و چې د زمري د بریتو ویښته به زه کوم ځای نه پیدا کوم. کور ته روانه شوه. چې کور ته لاړه د جنۍ 2 ورځې سوچ وکړو. 2 ورځې د جنۍ په سوچ کې ولوېده زه به د زمري د بریتو د ویښتانو سره څه کوم. نو د جنۍ د هغه نه بعد سوچ وکړو چې هر څه جوړ باندې خو زه به د زمري د بریتو را ویښتو را پیدا کوم. صحیح شوله. یو قصاب لاړه د قصاب نه 2-3 کیلو غوښه واخیسته او د ځنګل په لور باندې روانه شوه. چې کله ځنګل ته لاړه د زمري تلاشي شروع کړي نو یو زمری ولا په نظر باندې ورغی. دا جنۍ د زمري نه یریده نو د جنۍ د غوښه د لري نه ورګزار کړه زمري ته. زمری ډېر زیات غړمبېدو. دا جنۍ چې ولله ډېر زیات ورته په هیبتناک حالات کې راښکاره شو. خو بغیر خال جنۍ بیرته راوتښتېده او زمري خپله غوښه وخوړه او لاړ. صحیح شوله. جنۍ په سباله ورځ باندې بیا د عمل وکړه، لاړه غوښه یې ویوړه د قصاب نه او بیا لاړه ځنګل ته. صحیح شوله. او بیا یې زمري ته غوښه ور واچوله او بیا ترې راغی. داسې ورځې تېرېدې ګرانو کتونکو. په 2م ورځ به دې جنۍ دا غوښه وړه زمري له، خو چې کله به یې غوښه ور اچېله نو ورو ورو به د زمري ته ورنږدې کېده. یعنې زمری به هم مطمئن کېدو چې دا جنۍ ماته څه نه وایي او جنۍ به هم مطمئن کېده چې دا زمری ماته څه نه وایي. صحیح شوله. په دې کې یو ورځ داسې وشو ګرانو کتونکو چې دا زمری چې کوم دا مکمل به د جنۍ باندې ریلیکس شو او وی ویل چې دا جنۍ ماته څه نه وایي او جنۍ هم به دې باندې ریلیکس شوه چې دا زمری ماته څه نه وایي. صحیح شوله. وخت دې له ورسېدي چې د جنۍ غوښه یو ورځ ویوړه زمري نه نو زمری راغی د جنۍ به د خپو کې سر کېښوه. د جنۍ ونه په سر باندې لاس راښکاوده دا غوښه به یې خوړله. صحیح شوله. نو د جنۍ د ځان سره یوه قینچي وړې وه. خوږو پښتنو چې قینچي راواخیسته او د زمري د بریدو نه دا یخته کټلو. صحیح شوله. یعنې ویښتې ترې نه راواخیسته. جنۍ ډېره زیاته خوشحاله شوه، ډېره په سور کې شوه چې زما کار خو وشو. راله پیر صاحب مخې له پیر صاحب مخې ته حاضر شو. پیر صاحب ته وویل چې پیر صاحب دا یخته واله او زما په خاوند ماله اوس تعویض وکړه، اوس خو مزې شوې، زما خاوند به زما تابع کېږي. پیر صاحب له وویل که نو چې وګورې تا د یو ځناور داسې ځناور چې هغه د دنیا خطرناک ځناور دی، تا هغه خپل تابع کو یعنې هغه د خپل تابع جوړ کړه حتی کې چې د هغه ستا سره مینه محبت جوړ شي. صحیح شوله. یو خاوند دی ته ورسره مینه محبت نه شي کولی. تا که دونه محنت د خپل خاوند سره کړی وی که نو لکه څونه چې تا د زمري سره وکړو نو ستا د خاوند به ستا وختي تابع شوی وی. یعنی ستاسو خاوند به تاسو سره وختي مینه محبت شروع کړی وي. دی ویډیو کې هغه خورکول پیغام دی کنه کومي خورکې چې د خپل خاوندانو قدر نه کوي. ټول خورکول هم چې د خپل خاوندانو ډیر زیات قدر عزت کوي. هر وخت بودال نه پړڅوي جی د خپل خواخي وسخر خم عزت کوي، د خپل خاوند خم قدر او عزت کوي. نو تاسو به د کور کې ډیر خپل مقامي او تاسو خاوندان چې کم دي هغه به تاسو بیا تابع کیږي. صحیح شوه. په دې ویډیو کې تاسو د سټوري په ذهن کې را لکنه زمره سونه غټ سیز دی جی خو د جنۍ تابع کړل دی. نه دونه محنت دی د خپل خاوند سره کړی وي، خاوند وختي رضا شوی وي. صحیح شوه. نور دا پیران میران په هیڅ کې هم نه لري. بدی پیرانو میرانو بس مګر زیاده خزي چې کمی دي دا به د جالي پیرانو پسې ګرځي وزي هلته کې د دې پیسو دا بندل وړي دا پیرانو لور کې چې زما خاوند خکته او زما په خاوند د شي تعویض وکړه. دا ټولې قصې بس دي جی. مینه محبت د خپل خاوند څخه کوي، خپل خاوند نه خاوند مقام ور کوي کنه. زه ته به ګارانټي سویم چې تاسو خاوند به تاسو تابع کیږي، تاسو سره به مینه محبت کوي. د ویډیو کتل ډیره زیاته مننه چې چرته اوسې پښتنو. الله مو هات ساده ویډیو مخکې مرګرو سره ضرور شریک کړئ. والسلام.